بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، دلته په دې دیوال کې چې کوم ګلان من کړل دي تقریبا د دې 2 میاشتې پوره شوې د دې کار. یو نیمه یا 2 میاشتې وخت شو. نو اوس مې غوښتل چې د دې هغه ټوله طریقه تاسو ته وښیم، دا څنګه اوبه کېږي، څنګه لګېدلي دي. نو دا د کور بیرون یعنې سړک طرف ته ساحه ده، په دغه دیوال کې موږ دا کار کړی دی. نو دلته پاس ورسره دغه فاګر یا سپرینکلر سیستم هم دی، دا هم در باندې ګورم. نو دغه کوم ګلدانونه چې لګېدلي دي دا د دیوال دپاره خپل مخصوص ګلدانونه دي او صرف په 2 میخو باندې کلک دي. نو د دې به تاسو بیا نورې ویډیوګانې هم وګورئ چې دا څنګه لګېدلي، څنګه نصب شوي دي. او د دې تاسو ته دا د اوبه خور سیستم ښیم چې دا په اتومات شکل باندې په خپله اوبه کېږي، لکه ټایمر ورته لګېدلی دی. نو هغه ټایمر هم تاسو ته ښیم چې هغه څنګه کار کوي. ګورئ دا داخل سیستم دی، دلته تاسو ته هغه عمومي پایپ ښیم. ګوره عمومي پایپ راغلی دی، دلته بیا یو فلټر ورته لګېدلی دی چې دا اوبه فلټر کېږي د ډریپر او د سپرینکلر په خاطر باندې. بیا دلته ورته یو پمپ لګېدلی دی، وړوکی پمپ دی چې دا اوبه پمپ کوي. او دلته ورته ټایمر لګېدلی دی. د دې ټایمر نه د دې نه چې دخوا ته کوم پایپ تللی دی دا د ډریپ سیستم ته تللی دی، یعنې دا ګلدانونه ترېنه اوبه کېږي. او دغه لاندې کوم پایپ چې راغلی دی دا 2یم پایپ، دا چې دی هغه سپرینکلر سیستم ترېنه کار کوي. او ورپسې لاندې چې 3یم کوم پایپ راتېر شوی دی دا د موټر د مینځلو دپاره دا پایپ هم راتېر کړی دی. نو دا کار څنګه کوي؟ دغه پمپ چالانېږي په خپله. کله چې موږ دلته کوم وال خوشي کړو نو دلته دا پمپ چې دی په خپله فعالیت شروع کوي، کار شروع کوي. او کله چې وال موږ بند کړو نو دا پمپ په خپله لکه پریشر سویچ لري، د فشار د زیاتېدو سره په خپله بندېږي، ګل کېږي. زه تاسو ته صرف د نمونې په شکل باندې دغه سپرینکلر، دا بیرون سپرینکلر زه چالانوم. ګوره کله چې زه سپرینکلر چالان کړم دلته تاسو وګورئ پمپ چالان شو. دا د پمپ اواز کې دی چې تاسو واورئ. ګورئ پمپ چالان دی، خو چې کله زه سپرینکلر بند کړم پمپ خپله ګل کېږي. ګورئ پمپ یو غږ وکړو او ګل شو. دلته ورسره دا ټایمر لګېدلی دی. د ټایمر په ذریعه باندې لکه واټر ټایمر دی، د ډریپ سیستم دپاره مې ټایم ورکړی دی چې دغه ګلدانونه چې دي دا د په سهار کې 8 بجې یو ځل اوبه کېږي د 5 دقیقو دپاره، بیا په 12 بجو کې بیا د یو 5 دقیقو دپاره اوبه کېږي. همداسې کولی شو چې 14 پروګرامو کې موږ دې ته لکه 14 ځلې موږ کولی شو چې مختلفو وختونو کې موږ دې ته اوبه ورکړو. یعنې دا ګلدانونه چې دي دا په خپله په اتومات شکل باندې اوبه کېږي، موږ ورسره غرض نه کوو. خو دلته تاسو ته دغه بل د فاګر سیستم هم ښیم، د بیرون سپرینکلر زه چالانوم، دا به مو ستاسو وګورئ. دا نو د دې هوا د سړولو دپاره رڼا لږه زیاته ده، کیدای شي ویډیو کې ښکاره نه شي. او ډېره مزهداره اوبه کوي، پرخه کوي بیرون طرف ته. دلته تاسو ته د ډریپ سیستم هم ښیم چې په دې کې د ایرو ډریپر نه هم استفاده شوي دي. دلته وګورئ دغه پایپونه دي چې راتېر شوي دي او د هر یو ته دلته یو ډریپر لګېدلی دی. او د دې ډریپر نه بیا دغه 4 دانې ایرو ډریپر تېر شوي دي، لکه دغسې ایرو یا غشي لري. نو ځینې ګلدانونو ته هم بیا 2 ایرو تېر کړي دي، ځینو ته یو دي. ځکه دې کې دا ګلدانونه فرق کوي، دا ګلدانونه واړه دي دا سره، او دغه شنه چې دي غټ دي. نو په دغه شکل باندې دغه ټول دیوال کې چې کوم ګلدانونه دي دا په همدې طریقه باندې اوبه کېږي. دغه بیرون ګلدانونو تر څنګ دلته دننه په کور کې دغه بیرون طرف ته دلته دیوال بیرون ته د کړکۍ سره هم دغلته یو څه ګلان کرلي دي چې هغه 2 ګلدانه چې دي بعض د کړکۍ په لرګي کې دي، دا لاندې نیم هم دغسې، او ورپسې هم لاندې مې یو څه ګلان کرلي. نو دا ګلان
هغه د بیروني ګلان سره یو ځای اوبه کېږي، لکه د بخار سیستم یو دی، هغې ته چې کوم پایپ تیر شوی دی د هغې نه یو کنیکشن اخیستل شوی دی او دا بوټي مور سره یو ځای اوبه کېږي. او د چمن دپاره هغه د پاپ اپ سپرینکلر سیستم لګېدلی دی، په دې باندې مې یو بله ویډیو هم جوړه کړې وه، هغه هم کتلی شئ. نو چمن چې کله اوبه کوو نو د ځمکې لاندې نه د پاپ اپ سیستم دی. علي چالان یې که ګورئ د ځمکې نه دغه پاپ اپ یې راوځي، دغه پاپ اپ ته چېرې تاسو وګورئ دا د ځمکې نه راووته او دا چمن اوبه کوي. نو په دې چمن کې 12 دانې دغه پاپ اپ لګېدلي دي. علي ته یې بېرته بند که، ګوره کله چې سیستم بند شي دا بېرته په ځمکه ننوځي. بیا یې چالان که، بېرته چې سیستم چالان کړي به ګورئ چې پاپ اپ د ځمکې نه بېرته راوځي، راجګېږي او پاشي کوي او چمن اوبه کوي. په دغه ترتیب باندې هم چمن اوبه کېږي او د ګلان دپاره خو مخکې درته وویله چې ګلان دپاره د ډریپ سیستم دی، هغه هم تاسو ته د نږدې نه ښیم چې د ډریپ سیستم یې څه رقم دی. Oh.